موږ پر وطن باندې جنگ روان دی. افغانستان د کرش په هغه غاړه افغانستان هم تر ناورین لاندې دی تر دا اوسه پورې. که اوس هم یو دور یا یو حکومت راغلی دی دا هم د پښتنو په خپله مرضي نه دی راغلی. د توپک له ورانیو له وحشته له دماکو له قتل عام وروسته یو نظام راغلی دی. دهشتګردي و پښتانه یې سره وتړل. حالانکه دهشتګردي د امریکې او د روس تر مابین یو جنګ. دهشتګردي اوس د چاینا او د امریکې تر مابین جنګ. دهشتګردي هغه جنګ دی چې ریاست پاکستان او د هغه پوځونه د خپلو پیسو لپاره په خپله کوي. خو دا لفظ یې زموږ له ثقافت سره وتاړئ، له مدرسې سره یې وتاړئ، له سکوله سره یې وتاړئ، د پښتانه د یو سپین ږیري له شملې سره یې وتاړئ، د پښتانه د یو سپین ږیري له ږیرې سره یې وتاړئ، د پښتنو له لوبو سره یې وتاړئ، د پښتنو د کور د کلي له نغري له نفسیاتو سره یې وتاړئ. وطن افغان وطن دا له تاریخه زموږ وي. تاسو تر تاسو له مخې چې ستاسو سپین ږیري ول مشران و پلرونه و نیکهګان دا وطن موږ د خپلو پښتنو مشرانو په قربانیو د دنیا د هر زورور سره له جنګ وروسته له مقابلې وروسته بیا دا وطن موږ پر خپل نامه اړولی وي چې په تاریخ کې نوم اریانا ده یا باکتریا ده یا افغان دی یا افغانیه ده یا له 1947 وروسته د دې پښتانه د وطن نوم افغانستان دی. بیا دا وطن ډیر خلک رالو، د دنیا قوتونه رالو، جنگونه سوي دي زموږ پر وطن باندې. زموږ د وطن د وسایلو د لوټولو لپاره زموږ په وطن کې چې د دنیا قوتونو دا غوښتي چې دغه کام غلام وساتي. دا ډېر اوږده لړۍ ده، یو اوږد تاریخ دی. خو له 1947 وروسته چې کله انګریزان له دې خطې څخه وتلو نو بیا دغه زموږ چې کوم د پښتنو وطن وي افغانستان تر دغه له مخه پر مابین ځله دوه ځایه سوی. انګریزانو ځله دوه ځایه کوي. د ډیورنډ کرښه وختله، موږ په هغه خوا سو لوی افغانستان یا چې اوس کوم افغانستان ورته ویل کېږي بدبختي ده. موږ په خپله د افغانستان په خاره کې ولیاړ یو. زموږ په تصور کې افغانستان داسې بل ملک ثابت سي. که نیم یو وخت دا یو وطن وي د انګریزانو په وچ زور باندې پر مابین ځله تقسیم کوي. موږ له تیرو 80 کلونو څخه پاکستانیان یادېږو. دغه زموږ رنګه خلک، زموږ د ژبې، زموږ د ثقافت، زموږ د تاریخ، زموږ د وینې خلک هغه بیا د افغانستان یا د افغانانو په نامه یادېږي. دا د تاریخ ډیر لوی جبر دی چې یو کام یې پر مابین ځله دوه ځایه کوي. بیا چې دلته موږ پاته سولو د دې ټولو مشرانو په یاد دي چې زموږ له دې ملت سره پر دې پښتانه کام باندې ښه ورځ نه ده راغلې. زه نور هغه ډېرې خبرې به نه کوم. زموږ او ستاسو ژوند د را روانو نسلونو ژوند چې دی د پښتنو هغه دا په ډېر سخت ناورین کې دی. که موږ اوس هم د خپل دا چې موږ کوم ترکړی ژوند دی دا خو چې کوم حالات را روان دي چې هغه ته وګورئ دا به زموږ په خوا او په خاطرو کې بیا نسره. ډیر په دنیا کې هم جنگونه روان دي. زموږ پر وطن باندې کله کله ملګری وي چې نوې جنگ راځي. زموږ پر وطن باندې جنگ روان دی. افغانستان د کرش په هغه غاړه افغانستان هم تر ناورین لاندې دی تر دا اوسه پورې. که اوس هم یو دور یا یو حکومت راغلی دی دا هم د پښتنو په خپله مرضي نه دی راغلی. د توپک له ورانیو له وحشته له دماکو له قتل عام وروسته یو نظام راغلی دی. که دلته کم ژوند دی دا خو ډېر د پردیو تر بادارۍ لاندې ژوند دی، د پردیو تر واک لاندې ژوند دی. حالانکه موږ دونې بېوسه خلک نه ولو. زموږ په خپله په دنیا کې یو تاریخ وي، یو بادشاهت وي، یو حکمراني وه په دې اشیا کې، یو نوم وي د افغان د خطې، د افغان د کامغه، د افغان د شملې، د افغان د خبرې، د افغان د ورسې، د افغان د میلمستیا، د افغان د ثقافت. د دې په دنیا کې یو شان و. خو له هغه شانه څخه اوس لوېدلي یو. دلته په دې وطن کې جنگونه وسو، جنگونه روان دي، وینې توی سولې، سړي ورک سو، ښځې ورکې سوې، انسانان په بمونو کې والوتلو، ټارګټ کلینګ وسوی، میسنګ پرسن یا غواکاری. له دې نامه سره موږ ناولده خلک وو.
په پښتنو کې دا د میسنګ پرسن توري چې ته د چا زوی یا د چا ورور یا د چا سړی له کوره پرته کوې وړې ورکوې دا زموږ په خپل نفسیاتو کې نه وي دغه شی. نو دا ټول د تاسو سپینږیرو د ځوانانو دا حالات لیدلی دي او په دې په مت کې چې کوم اصل کار سوی دی وسایل نه ما بیا نه لاړو. موږ په خپل وطن کې د لاس په روزانه باندې ژوند کوو. د لاس په روزانه په دې جدید وخت کې ژوند زیاته نه ترږي. تعلیم په پیسو سوی د ریاست کې د پیناډول او د پونستان ګولۍ په پیسو ده. موږ بلې خواته له لوږې امرو له تور یا د ژړو له تبې زامرو له ملیریا څخه هم مړه کېږو. د روډ په اکسیډنټونو کې دا خراب سړکونه په دغه دور کې دا رقم نور کامونه شته په دنیا کې ډېر ښایسته ژوند دی. نو موږ ته دغه حالات د خدای له طرفه نه دي نازل شوي. دا یو څوک را سر کوي یو چا را سره وکړ بدنام یې کړو. په تاریخ کې د انسانانو په نور کامونو کې موږ دهشتګرد ثابت کړو. دا زموږ ښایسته سپین ږیري دلته ناست دي دا شملې دا زموږ کلچر دا په دنیا کې د ریاست پاکستان د هغوی فوجونو د هغوی پارلمنت موږ و دنیا ته دهشتګرد ثابت. دهشتګردي و پښتانه سره وتړل حالانکه دهشتګردي د امریکای او د روس تر مابین یو جنگ. دهشتګردي اوس د چاینا او د امریکای تر مابین جنگ. دهشتګردي هغه جنگ دی چې ریاست پاکستان او دغه فوجونه د خپل پیسو لپاره په خپل کوي. خدا لفظ یې زموږ له ثقافت سره وتاړي له مدرسې سره یې وتاړي له سکول سره یې وتاړي د پښتانه د یو سپینږیري له شملې سره یې وتاړي د پښتانه د یو سپینږیري له ژیري سره یې وتاړي د پښتنو له لوبو سره یې وتاړي د پښتنو د کور د کلي له نغري له نفسیاتو سره یې وتاړي. د دې لپاره پی ټی ایم پښتون ژغورنې غورځنګ په دې کام کې دا د کام د میندو د دعاګانې وي یا موږ شاید ډېر ستړي شوي یو تحریک رالی منځله دا ستاسو د ټولو زموږ د ټولو شریک تحریک دی. دا یوازې د ملک عنایت کاسي یا د ظهیر باچا یا د ملک مجید کاکړ یا د نور باچا د دوی نه دی. دا ټول سپین ږیري زموږ خپل سپین ږیري دي. موږ سره هم دا دي. ملک صاحب په عمر باندې سپین ږیری سړی دی زه د تیرو څلور درو کلونو وینم چې چیرې د پښتنو خبره یي هلته به ملک عنایت کاسي ځان رسولی که بیمار یي که سالنډي کېږي که رنګه هغه دی کم از کم هلته یو ځای له ځان رسوي. دا اوس هم چې جرګه والا د دې جرګې دعوتونه چې وو ټول د وطن سپین ږیري پکې شامل وو. تاسو له هم چې دلته راغلي وو زموږ ایالتي کوارډینیټر به هم خبره کوي. موږ یو شی وینو د هغه شي مو تجزیه کړې ده چې دا حالات ورځ تر بلې نور خرابېږي زموږ ژوند بیخي له مابیانه کې وځي. یا د خدای نه کوي بیا به دا رنګه کوو چې پر هر کور به توپک راخو خپله کلا به د توپک په زور بچاو بیا به له تعلیم هم لیري یو بیا به له دنیا سره د کاروبار له کولو هم لیري یو. دا زموږ وطن چې پر کومه خطه موږ پراته یو سپین ږیري دلته به ډېر سپین ږیري زموږ دغه وطن چې دی دا په دنیا کې هم پر ډېر مهم ځای دی. زموږ که د جنوب خوا ده که د شمال خوا ده که د مشرق خوا ده که د مغرب خوا ده له موږ سره چې د دنیا نور قومونه دي هغه له موږ سره ډېر ښه تعلقات جوړوی شي. هغه یو موږ ته اړ دي. زموږ پر مځکه به دوی ترږي. زموږ په وطن کې خدای پاک وسایل راکړي نو په اخپمت کې دوی موږ ته ډېرې پیسې راکولی شي خو چې موږ د دې وطن واک ولرو چې موږ له دوی سره په خپله پر کرسۍ باندې کښینو چې د پښتنو سپین ږیري ورسره کښیني چې دا ورته وایي چې زما کاپر به په دونې وړي زما لیتیم به په دونې وړي د کوله به په دونې بیه وړي کرم به په دونې بیه وړي زما لرګی به په دونې بیه وړي زما اوبه به په دونې بیه وړي. د هغه په مت کې چې دنیا ته دا شیان ضرورت دي دنیا به موږ ته نور شیان راکړي نو به زموږ ژوند برابر شي. د دې لپاره ستاسو چې دلته څونې زموږ د وطن سپین ږیري ناست دي د علاقې ډېر به نه راغلي وجوهات دي مختلفه مسایل دي موږ په خبر یو موږ په پیژو چې په ظلم وسوي هر سړی اوس په خپل کور کې یو یاره محسوسوي ځوانان دي سپین ږیري دي. سپین ږیری په دې خاطر هم نسي تلای چې خدای مکه زما له بچي سره به سبا څه وسي ځوان په دې خاطر نسي تلای چې زما له بابا سره به سبا څه وسي ویره خوره ده. خو اوس دا جرګه اعلان سوې ده په دې کې دا نه ده چې دا جرګه به یو دم موږ ازادي راکړي. خدای مهربانه دی په دې جرګه کې به سره کښینو 10% به پر یو شي سره اتفاق متفق سو بیا به بله جرګه وکړو بیا به بله جرګه وکړو داسې ورځې به راسي چې دا ټول پښتانه به پر یو څو نکاتو باندې ګډ سره متفق سو. په هغه کې به د دې سوی څخه واخې بیا تر چتراله پورې د ټولو د پښتنو لپاره د دې ټول پښتانه کام لپاره د روان ژوند لپاره د خیر یو لارې هغه به په ګډه په شریک عقل سره وباسو مشورې به سره وکړو.
د دغه لپاره چې د کوچلاغ سونې سپین ږیري مشران دي موږ تاسې لږو هغې جرګې له هغه جرګې له به زوی دا نن دعوتونه هم د دې لپاره دي هلته به هم خپله خبره کوئ په علاقه کې به نور هم پر خپلو چې ستاسو زموږ د دې سپین ږیرو خبره ډېره احترام لري قدر لري و نورو سپین ږیرو ته به تاسې هم دا خبره کوئ چې دا د کام جرګه ده د وطن جرګه ده د وطن د خپلواکۍ جرګه ده که مو خپلواکي نه واخیستله بنیاد خو بې کښېږدو هغه لوری خو بیا معلوم کړو چې پر دغه لوري به زیاته سفر سره کوو زیاته مو ډېر ژوند په سختیو کې تر کوي لوږې غربتونه بې وسایلو ژوند له مسایلو ډک ژوند له ستړیا ډک ژوند زیاته ګرانه سوله نوره نه کېږي دارنګه ټیټو سترګو باندې هم ژوند نه کېږي د پاکستان پوځونه د پاکستان نفسیات ډېر له وحشته ډک دي هغوی موږ ته نه زموږ تر خاره چې کوم وسایل لاندې دي هغوی هغه ته سترګې دي د دې لپاره دوی موږ وزنې هم اغوا کوي مو هم که په کومه طریقه باندې کېدلو دوی موږ تر پښو لاندې کوي خو د دې خارې وسایل راباسي موږ به جنګ هم کوو د خپلو وسایلو لپاره اوس یې په جرګو کوو په جرګو کې به سره شریکوږو عقل به سره شریکو بیا که نه کېدله د پښتنو وطن دی د پښتنو غرونه دي د کوچلاغ خلک په دغه سیمه باندې دلته به دا سیمه به دوی راوپالي بله سیمه به بل قوم راوپالي کلاسفلا به موږ وروپالو بوری به د بوري خلک راوپالي په کوټه کې به د کوټي قامونه راوبوزو پر د خپل وطن باندې به کښېنو په روډونو باندې و دنیا ته به هم دا ښکاره کړو چې موږ دا ته نور پر د خپله خاره باندې په خپله موږ واکداران یو او د دې ریاست که بیا په کومه ژبه خبره راسره کوله په هغه ژبه به بیا خبره ورسره کوو نو ستاسو د ټولو ډېره مننه کوم کور مو ودان سي